وعلیکم السلام. خیر ستونه خري. زه دغه یولرنا فزیکي سنټر ته ځم. ولې یولرنا آنلاین نه و؟ آنلاین د اوس هم فزیکي هم جوړ کړی ماشاءالله. زه دغه ویډیو به ریکارډ تاسو خبرې کوم. صحیح ده؟ راځه بیرته. السلام علیکم. ورونو یو دقیقه متوجه شئ. راځه. ماشاءالله دا وګورئ د یولرنا فزیکي سنټر. من یو ځای جوړ کړی تاسو لپاره چې وکولی شئ هغه ماډرن ټکنالوژیانې چې په نور هیڅ یو کورسونو کې درس نه ویل کېږي دلته درته موږ درکوو. په شپږ میاشتو کې دن نه موږ چالنج درکوو چې دلته راشه وخت ورکه انشاءالله تا نه به څه جوړېږي. ته کولی په شپږ میاشتو کې دن نه یو ایکس یو آی زده کړې، ډیجیټل مارکیټ زده کړې، اکاونټینګ او فاینانس زده کړې، ګرافیک ډیزاین زده کړې او په آنلاین په هر ځای کار وکړی شي. دلته نور بزنس هم زده کولی شي. لاندې موږ لیکچر هال لرو چې دلته به لیکچر ته کینسلی شي. هلته موږ کافي شاپ لرو، ښایسته چمن جوړ کړی درته، یو ماحول هم جوړ کړی چې راشي بېرته زړه نه غواړي. بلکې یو ځای لرو، راځئ ته وښیم. موږ یو ځای لرو چې هغه ځای کې یو میز دی. که ته آنلاین فریلانسر یې یا آنلاین کار کوې، کور کې د انټرنټ نشته، موږ د انټرنټ درکړی دی. 15 کیلو واټه برق دی چې هېڅکله زموږ برق نه ځي. دلته انشاءالله برق شته دی، امکانات شته دی. راشه یو څه شی زده کړه. ځکه مشکل دا دی چې د پوهنتون نه شاګردان فارغېږي، دوی تیار نه دي مارکیټ ته. لیکن موږ د بینالمللي ماډرن ټکنالوژیانو ته راوړي دي، واقعا تکړه استادان دلته راوړي دي او دوی حاضر دي چې تا قبول کړي او درس درکړي په مختلف موضوعاتو کې. یو دفعه راشه ویل وله هغه شیان چې موږ آنلاین درلودل هغه اوس ټول آفلاین لرو او یو ښه ماحول سره انشاءالله. ځکه چې زموږ هدف دا دی چې موږ ځوانان ورسوو. او که چیرته ته شپږ میاشتې دلته راغلې او شپږ میاشته چې زده نه کړل په دې ځای کې صنفونو کې چیرې زده نه کړل او موږ ملامت ځکه موږ ته ښه درس در نه کوو، زموږ استادان درس در نه کوو، نو موږ شپږ میاشتې فیس بېرته درکوو. څو چیلنجونه لرو. که ته آنلاین درس وایې 3 ورځې ته ځې ثبت نام کوې، 1 روپۍ ته نه اخلو، ټرایل دی، چیک یې کړه، کورسونه د خوښ نه شول آنلاین ځان کینسل کړه، 1 افغانۍ ته نه موږ نه کټ کوو. که دې سنټر ته راځې بیا هم ته زموږ صنف کې کښېنه، استادان وګوره، درسونه وګوره، امکانات وګوره، چې د خوښ نه شول ستا په طبیعت نو تا نه موږ 1 روپۍ هم نه اخلو. که چېرته ته رام شې دلته او شپږ میاشتې وخت هم ورکړې، درس هم ووایې او بیا هم په دې قانع نه یې چې موږ تا ته واقعا ښه درس درکړی دی، شپږ میاشتې فیس بېرته درکوو. یقین په خدای وکړه دا سنټر موږ دې دپاره جوړ کړی دی چې واقعا خلکو ته یو څه شی وښیو. ځکه افغانستان نه کوم کسان چې پوهېدل هغوی لاړل، افغانستان لاړل په مختلف دلایلو باندې. اوس په مارکیټ کې ما ته خپله 2 کسان کارمندان پکار دي. 4 میاشتې کې ورپسې ګرځم. پرون مې یو کس نیولی، تېر هفته مې یو کس نیولی دی، هغه هم په امتحان کې دی. نو جدي مارکیټ کې ضرورت شته دی، وظیفې شته دی، لیکن مسلکونه کم دي. د همدې دلیل دپاره زه غواړم دلته ته راشي، یو چیز زده کړې او خپل کور ته حلال رزق وګټې. زما چلنج دا دی، امکانات مې ته برابر کړي دي. هر نوع مسایلو کې تاسو ته دلته درسونه شته دی. که هغه یو ایکس یو آی دی، ډیجیټل مارکیټینګ دی، فرنٹ اینډ ډیولپمنټ دی، بیک اینډ ډیولپمنټ دی، که هغه اکاونټینګ دی، انټرپرینرشپ دی، شاپیفای دی، امازون دی. لیکن څوک دلته راشي دغه ادرس وګوره، زنګ ووهه، آنلاین او آفلاین خپل درس شروع کړه او د خپل ژوند لپاره د مثبت بدلون اول قدم کېده.